آیا د زوړ چینل ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کولی شو او که نه؟ د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خواته د ګنټې په نښان کلیک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ یاست. ملګرو نن یوه ډېره جالبه او مهمه موضوع تاسو سره شریکوم. هغه اکثره ملګري داسې سوالونه کوي چې آیا د زوړ چینل ویډیو هغه په نوي چینل کې موږ اپلوډ کولی شو او که نه؟ ملګرو د دې څخه مخکې موږ دې سوال ته راځو چې آیا ولې یو څوک د زوړ چینل ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کړي؟ د دې وجه او لاملونه څه دي؟ تر ټولو څخه مهم لامل دا هم کېدلی شي چې مثلا زوړ چینل یې ترقي نه کوي، هغه رالګي د زوړ چینل ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کوي. او بل لامل یې دا هم کېدلی شي چې مثلا د مخکینی یو زوړ چینل هغه مونټایزیشن یې سسپینډ شوی وي، نو دا رالګېږي د هغې ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کوي. نو دغه دوه مهم او غټ لاملونه کېدلی شي. خو اوس دې سوال ته راځو چې آیا دا کار موږ کولی شو او که نه چې د زوړ چینل ویډیو راواخلو هغه په نوي چینل کې اپلوډ کړو؟ نو ملګرو د دې سوال جواب خو مطلقا دا نشو ویلی چې نه نشو کولی، ځکه اول خو دا ده چې مطلقا خو یې نشو کولی، خو که یو څو شرایط په نظر کې ونیول شي بیا موږ کولی شو. نو ملګرو مطلقا یې ځکه نشو کولی ځکه چې په دې سره به زموږ په نوي چینل کې د ری یوز کانټینټ مسله راشي. د ری یوز کانټینټ په هکله ما ویډیو جوړه کړې ده، د هغې ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، یا په آی بټن کې تاسو کولی شئ چې د هغې لینک پیدا کړئ. او کوم شرایط په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د زوړ چینل ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کړو؟ اول شرط خو دا دی چې د زوړ چینل ویډیو په نوي چینل کې اپلوډ کوي، د زوړ چینل څخه به هغه ویډیو ته ډیلیټ کوي چې د نوي چینل کې د اپلوډ کړه هغې څخه وروسته دی د زوړ چینل څخه ډیلیټ کوي. خو بیا هم ملګرو دلته یو مشکل پیښېدلی شي، ځکه که چېرته ستاسو دغه ویډیو ستاسو څخه مخکې بل چا په خپل چینل کې اپلوډ کړي بیا هم تاسو ته د ریوز کانټینټ مسله پیښیږي. او بل مشکل دا هم پیښیږي مثلا هغه بل کس کولی شي چې تاسو ته د کاپي رایټ سټرایک هم درکړي. نو د دې لپاره به تاسو اول داسې کوئ چې مثلا تاسو به دغه ویډیو خپله ګورئ، په یوټیوب کې به سرچ کوئ، ګورئ به معلومات او پلټنه به کوئ چې بل چا خو ستاسو دغه ویډیو نه ده نشر کړې، چې ښه معلومات تاسو ته وشي چې رښتیا هم دغه ویډیو زما بل چا نه ده نشر کړې، نو بیا د هغې څخه وروسته تاسو داسې وکړئ په نوي چینل کې اپلوډ کړئ او د زوړ چینل څخه ډیلیټ کړئ. نو په دې طریقې سره یې کولی شئ. نو ملګرو دا به د نن ورځې ویډیو، که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او د بیل په نښان باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. والسلام.